د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو کورني او بهرنیو طالبانو لکه چچني، عربي، ازبکستاني، تاجکستاني او پاکستاني طالبانو او دولتي ځواکونو د دوه مخې وسلوالو نښتو شاهده وه. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو قماندان برید جنرال امان الله مبین وایي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د وسلوالو طالبانو درنې حملې په شاو تنبولې او تر اوسه یې د 1500 تنو په شاوخوا کې مرګ ژوبله اړولې ده. تمام تروریست‌های خارجی در اینجا بودن، چچنی‌ها بودن، ازبکستانی‌ها بودن، تاجیکستانی‌ها بودن، پاکستانی‌ها بودن، عرب‌ها بودن، هر گروه مفسد و تروریست و سیارو در اینجا وجود داشتن، اما همش کشته و زخمی و متواری و رویشا شدن و صاحب برآمدن. دی وایي وسلوالو طالبانو هوډ درلود تر څو په دې ولسوالۍ کې ځان ته دایمي هډې او پټنځایونه جوړ کړي او له دې لارې ګاونډي هیوادونه وګوښي چې خپلو موخو ته ونه رسېدل. بل لور ته د کندوز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدي وایي په امام صاحب ولسوالۍ باندې د تهاجمي برید د ترسره کولو لپاره د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو او ان د یو شمېر ګاونډي ولایتونو څخه هم کومکي طالبان دوی سره یوځای شوي وو، خو بیا یې هم طالبانو ته ماتې ورکړې. همداشان د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې د امام صاحب اوسنی وضعیت د قناعت وړ نه بولي، خو له دولته غواړي تر څو خپل عملیات نورو سیمو ته هم وغځوي. اثر جنگ ها همه شهر ما بسته بود. شکر خدا نیروهای امنیتی فعلا پیشروی کردن دیگه، شهر باز از دیگه، دکان ها باز شده، مردم آماده شده که سودا آماده شده بخره میره است. اینجا سرکا بند بود، موتران هم آمد فهمیدی، مردم کلگی از خانهشون بجای شدن دیگه. اینمی یک 400 متر تقریبا دیگه دورتر اینجا طالب از شهر بودن دیگه. بعد از اینمی امروز یک کمی آرامی شده دیگه تقریبا دیگه. دغه څرګندونې په داسې حال کې څرګندېږي چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ باندې پراخ چونیز عملیات ترسره کړل او ان جګړه د دې ولسوالۍ تر بازاره راورسېده، خو وروسته افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې وسلوال طالبان شاتګ ته اړ کړي او هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې دولت له لاسه ورکړې وې. هدایت الله زیارمل، غرغښت تلویزیون، کندوز.